د ناول هوم چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې راکه روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینه ناول 14مه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تېره برخه کې مو واورېدل چې شمشاد سولې ته د ماینانو د ورځې مبارکي او یو ګل ورکړ او نور ترې روان شو. بیا یې تر پسرلي سره ونه لیدل، کله کله به دواړو په تلیفون سره خبرې کولې. د پسرلي په لومړۍ ورځو کې سولې او شمشاد سره تر یو اوږده انتظار وروسته ولیدل. دواړو یو د بل په دیدن سترګې مړې کړې. دوم سیمستر لومړۍ ورځې د مینې او ماینتوب په خبرو تېره کړه. شمشاد وویل د هرې سختۍ تر شا ښه وختونه هم شته. د ژمي پر رخصتیو کې مې بیخي ډېره یادېدې. کاڼو او بوټو به ستا د نشتون پیغورونه راکول. ومې زغمل، دا دی اوس درته مخامخ ولاړ یم او وړیا دې دیدن کوم. سولې په خندا وویل که ما وپوښتې ته به وتښتې. ستا یادونه او غمونه مې زړه سوری سوری کړ. بیا یې دا ټپه د کلمه کړه. له زړه مې یو الله خبر دی، له زړه مې یو الله خبر دی، د دنیاګۍ علم پرې سله خبره ومه. مخامخ د پوهنځي په ودانۍ کې د ټولګي کړکۍ په غره خلاصه شوه. ټولګیوالې شفیقې او مینې ورته رډ رډ وکتل. شمشاد د ټولګي په کړکۍ کې دواړه سترګې خښې کړې. سولې ته یې وویل شفیقه او مینه ګوره څنګه په ځیر ځیر راته ګوري لکه چې هېڅ یې لیدلی نه یو. سولې په خندا وویل شمشاده هغوی ما او تا ساري، دوی څومره وزګار دي او څومره یې له وسې کېږي چې ما او تا پسې وګوري. چېرته ولاړ یو او څه کوو؟ دا سیمستر هم پای ته ورسېده. د هرې ورځې په تېرېدو سره د سولې او شمشاد د زړه اړیکې نورې هم سره نږدې کېدې. یو بل ته خواږېدل، د یو اوږده یوځایوالي په تمه یې ورځې او شپې شمېرلې. بله شپه شمشاد او کورنۍ ټول سره ناست و. ملالۍ وویل نومیالیه زویه دغه دی، 3 میاشتې وروسته له خیره شمشاد له پوهنتونه فارغېږي. بیا یې د شمشاد په سر لاس تېر کړ او آفریني ورکړه. نومیالي وخندل او ویې ویل له پوهنتون خو فارغېږي، خو تر څو چې فارغېږي یو چېرته به یې غم وخورو، واده به ورته وکړو. ملالۍ شمشاد ته وکتل، ویې لیدل چې شمشاد له شرمه ښکته ګوري، هېڅ نه وایي. ویې ویل ما هم همدا خبره کوله، اورېدلې مې وه چې زړه په زړه عینوي، نو هغه خبره رښتیا ده. ما د واده خبره کوله خو تا راباندې وار ړومبی کړ. ملالۍ خپلو انګورګانو ته په خندا وویل تاسو خپلو کوټو ته درځئ، زه نومیالی او شمشاد سره پټې خبرې لرو. هغوی روانې شوې. دوی چې دا خبرې پیل کړې د شمشاد په زړه راننوتل. په زړه کې سل ډول خبرې راغلې. ملالۍ رډ رډ نومیالي او شمشاد ته وکتل او ویې ویل شمشاده زویه غوښتل مې کوژده درته وکړم، په زړه مې ارمان و خو څه وکړم. پښتو ده، په کور کې 3 کونډې راته ناستې دي.
اوس که تا ته چېرته بل ځای ښځه وکړم نو خلک به سل رنګه خبرې راپسې وکړي. نومیالي وویل څه وایم مورې، خدای دغه ورځ په موږ راپاستې ده، نصیب به مو خراب وي. بیا یې شمشاد ته وکتل چې خفه ناست دی. ملالۍ وویل شمشاده زویه چانس درکوو، 3 کونډې ورېندارګانې دي، ځوانې دي او په کور کې درته ناستې دي چې ډېر یې ساتل ښه نه دي. پښتو ده نو ته یې یوه خوښه کړه چې درته یې نکاح کړو. شمشاد غلی شو، تر څو شېبو چوپ کېدو وروسته یې وویل مورې زه مې په خپله خوښه ځان ته کوژده کوم، ورېندارګانې مې ماته د خویندو په څېر دي، هېڅ نه کېږي چې زه دې دوی کې یوه ځان ته نکاح کړم. زریالي د کوټې په چت سترګې وګنډلې او ویل شمشاد جانه څه وکړو، اوس که ورېندارګانې همداسې پرېږدو او تا ته بل ځای کوژده وکړو دا هم ښه نه ده او هم د پښتو د دود خلاف خبره ده. شمشاد خپلې 2 پښې په یوه موزه کې کړې او ویل نه مورې او وروره، زه مې ورېندارګانو کې یوه هم نه کوم. دا شپه همداسې په خبرو تېره شوه. سبا شپه ملالۍ او نومیالي جانباز هم راوغوښته څو شمشاد قانع کړي چې یوه کونډه ورېندار یې ورته نکاح کړي. خبرې پیل شوې. نومیالي ملالۍ او جانباز شمشاد ته نصیحتونه پیل کړل، خو شمشاد ویل چې په هیڅ صورت باندې مې ورېندارګانې نه نکاح کوم، زه مې په خپله خوښه ځان ته کوژده کوم او ورېندار سره نکاح کول راته په هیڅ صورت د منلو نه ده. ملالۍ ټینګار کوه چې شمشاد باید خپله یوه کونډه ورېندار خامخا نکاح کړي، خو جانباز وویل نه ورېندارې خیر دی، شمشاد دې په خپل زړه ځان ته کوژده وکړي، ډېره پسې مشله کېږه. سبا غرمه چې د ملالۍ ټولې انګورګانې په کوټه کې ناستې وې ورته یې وکتل او ویل وا انجونو، زه خو دا 2-3 کاله کېږي چې کوژدو او ودونو ته نه یم تللی. څوک ښه لور لري چې له خیره شمشاد ته یې رایباري وکړو. مشرینګورې زرلښتې وویل مورې د سپین ګل اکا لور نیکبخته ښه نجلۍ ده، که مو خوښه وي سبا به ورشو رایبارۍ ته. زرکې وویل بیخي سمه ده وربشو، خو په دې وخت کې لیمې ورو وویل تاسو خان وپوښتئ چې شوله خوري که نه. شمشاد لوستی ځوان دی، له پوهنتونه فارغېږي، ښایي څوک په ده او یا دی په چا مین وي. هغه به ورته وکړو نالوستې ښځه څه کوي، بیړه مه کوئ. نومیالي وخندل او ویل شمشاده ورېندار دې څه وایي، په چا خو به مین نه یې. شمشاد غلی شو، هېڅ یې ونه ویل. له ځمکې غږ ووته خو له شمشاد نه. زړه یې ټوپونه وهل. ملالۍ موسکۍ شوه او ویل زویه څنګه غلی شوې، لکه چې په چا مین یې، نو ماته یې ووایه چې رایباري یې درته وکړم. لیمې په زوره زوره وخندله او ویل د شمشاد په زړه زه پوهېږم، زه خبر یم چې څوک په ده مینه ده. څو ورځې وروسته یې له خیره رایباري پیل کوو. زه له پخوا خبر یم. ملالۍ وویل لیمې ته چې خبره وي نو زه دې ولې نه خبرولم، خو خیر اوس مې خبره کړه چې شمشاد زوی ته مې د هغه په خپله خوښه واده وکړم.
3 ورځې وروسته لیمې ملالۍ ته کیسه وکړه چې شمشاد او سوله یو په بل مینان دي او کیسه یې د ښوونځي له وخته پیل شوې ده. ملالۍ غلې شوه او لیمې ته یې وویل دا د مینتوب کیسه لا پکې له کومه شوه. په پښتو پښتنو کې دا خبرې نشته او بیا زموږ غریبي او د فتح خان خاني کله سره جوړیږي چې د هغه په لور شمشاد مین شوی دی. رښتیا خبره ده چې لوستې نجونې او هلکان چې په پچه وخیږي کشمیر ویني او له پوهنتونه چې په فارغېدو وینو اسمان ته ځینې ږدي. 6 ورځې په همدې سوچ وکړ چې څنګه وکړي. 1 اونۍ تېره شوه. بله ورځ ملالۍ له خپلو 5 انګورګانو سره د ملک فتح خان کور ته ورغله. ملاله وروسته تر 6 کلونو د ملک فتح خان کور ته ورغلې وه. وروسته د ډوډۍ تر خوړلو ملاله او غوټۍ د سولې د مور کوټې ته لاړې. د وخت کې ملک فتح خان هم کور ته راغی. ملالۍ سره ستړې مشې وکړه او ورته یې وویل ملالې ورېندارې د لمر له کومې خوا راختلی چې ته زموږ کور ته راغلې، لار خو به دې نه وي ورکه کړې. ملاله په خندا شوه او ویې ویل ملکه وروره زه به له خیره ډېره درته راشم. د وخت کې فتح خان خپلې مېرمنې غوټۍ ته وکتل. حیران شو چې ملاله څه وایي او په زړه کې څه دي. غوټۍ غلې شوه خو فتح خان وویل ورېندارې هر وخت راشي قدمونه مو په لیمو. ملالۍ وخندله او ویې ویل ملکه وروره زه په نیمه نه پوهېږم او ته بیا په یوه نیمه. د ملالۍ د دې خبرو په اورېدو سره غوټۍ او فتح خان وخندله او ویې ویل زه بیا هم پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه چې پوه شم. ملالۍ وویل فتح خان وروره لور چې پیغله او هلک په کور کې ځوان شو ساتل یې نه دي پکار، باید کوژده ورته وشي. نو زه ستا د نازولې لور سولې رایبارۍ ته راغلی یم چې شمشاد ته یې وکړم. فتح خان چې پښتني دودونو او میلمه پالنې ته ډېر ژمن سړی و ملالۍ ته یې وکتل او وخندل. ویل یې ورېندارې خیښي به وشي او یا به ونه شي، خو دغه زما کور ته دې راتګ او میلمه کېدل ښه شول. زما میلمانه ډېر خوښیږي چې کور ته مې راشي. بې میلمه کور ته پیکه او بدرنګ ښکاري. د هغه خبرې نه وې خلاصې چې غوټۍ فتح خان ته وکتل او ویې ویل سوله خو وړه ده اوس یې نه ورکوو. فتح خان وویل ملالۍ ورېندارې سوله خو له پوهنتونه هم نه ده خلاصه شوې، هغه خو لوستې ده، پوښتنه به ترې وکړم که یې خوښه وه ولې نه. تر تا ښه خواښې او تر شمشاد ښه ځوان په دې ولایت کې کله پیدا کېږي. ملالۍ وویل مقصد ناامیده مو نه کړي، زه په ډېرې تمې او پوره باور ورورکه ستا کور ته راغلی یم. ته خان یې او زه غریبه، خو خیښي به راسره حتماً کوې. غوټۍ هېڅ ونه ویل خو فتح خان وویل ګرانو اورېدونکو له دې وروسته به د ناول برخې کوچنۍ اما هره ورځ به نشریږي.
داوه د اور او مینه ناول 14مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.